د نړۍ شپږ خطرناکې جزیرې چې په لیدلو ډېرې ښایسته ښکاري خو په اصل کې د مرګ ځاله وي. د پښتو لایف لایبرري یوټیوب چینل معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دوستانو که چیرې موږ د کوم ښایسته ځای په اړه تصور کوو نو زموږ په ذهن کې یوه ښایسته جزیره ګرځي چې هلته موږ یو څه ښایسته زندګي تیرول غواړو. لیکن ځینې داسې جزیرې شته چې هلته اوسېدل لرې خبره ده بلکې د هغې شاوخوا تیرېدل هم نشو کولی. دا جزیرې دومره خطرناکې دي چې د هغه ځای ګورنمنټ هلته په تفریح او سیاحت مکمل پابندي لګولې وي. نو نن ورځ د داسې شپږو جزیرو په اړه خبرې کوو. نمبر شپږم، له ټولو نه مخکې خبره کوو د کارنیک جزیرې په اړه. دا جزیره چې څومره وړه ده نو هغومره زیاته خطرناکه هم ده. په دې جزیره کې د ټایګر سنیک په نوم یو مار اوسیږي چې ډېر خطرناک او زهریلا مار دی. که انسان وچیچي نو په څو سکندونو کې وجلی شي. اسټرالیا کې واقع دا جزیره په هر یو انچ فاصله کې یو مار لري چې ډېر زهریلا ماران دي، خو تر اوسه څوک نه دي پوهېدلي چې دې جزیرې ته ماران اخر راغلي څنګه دي. که چیرې د دې جزیرې تاریخ ته وګورو نو ویل کېږي چې په دې جزیره کې یو زندان یعنی جیل و، لیکن څو میاشتې وروسته دا زندان په مکمل طور بند شو. نمبر پنځم، سټرامبل آیلینډ. دا جزیره له ایټالیې سره نږدې په سمندر کې واقع ده. په دې جزیره کې درې لوی اورغورځونکي دي. اورغورځونکي مطلب هغه غرونه چې د لاوا په نوم ماده چې د ځمکې لاندې په تدریجي توګه د ځمکې سر ته راځي شین دي. دا لاوا په دومره تعداد ده چې څو میله لرې هم په ډېره اسانۍ سره لیدل کېږي. د دې اورغورځونکو څخه د لاوا راوتل د اوس خبره نه ده بلکې د دې راوتل 15,000 کاله مخکې شروع شوي چې په دې توګه دې تر اوسه د درېدلو هیڅ نوم نه دی اخیستی. ډېرو زیاتو خلکو په دې اورغورځونکي د برلاسي کېدو کوشش کړی دی خو مګر هیڅوک تر دې دمه نه دي توانېدلي چې پرې برلاسیتوب پیدا کړي. په 2019 میلادي کال کې یو کس دلته د تللو کوشش وکړ لیکن د هغې ورځې نه وروسته د هغې کس هیڅ پته ونه لګېده. نمبر څلورم، د فارالون آیلینډ. اوس خبره کوو د یو داسې خطرناکې جزیرې په اړه چې د امریکا د کالیفورنیا ښار څخه 28 میله لرېوالی لري. دا جزیره د ډیول سټیل په نوم هم یادېږي ځکه چې په دې جزیره کې کوم غرونه دي د هغې غرونو شکل د خطرناکو غاښونو په شان دی چې تاسې په دې تصویرونو کې لیدلی شئ. لیکن تاسو به فکر کوئ چې دا غرونه د انسان د غاښونو په شان نه دي. هو، دا د انسانانو نه بلکې د شارک د غاښونو سره ورتوالی لري. د دې جزیرې شاوخوا اوبو کې په دومره اندازه شارک ماهیان دي چې د ویرې له امله انسان نشي کولی چې د دې جزیرې څنګ ته لاړ شي. لیکن د دې جزیرې د خطرناک کېدلو یوه بله وجه هم ده. هغه دا چې په 19مه پیړۍ کې په دې اوبو کې د ریډیو ایکټیو ویسټ په نوم 50,000 ټرمپ اچول شوي وو چې بیا وروسته ساینسپوهانو د تجربو له مخې وموندل چې په دې ټرمپونو کې کومه ماده ده هغه په اوبو کې هم منحل شوې چې له هغې وروسته دا اوبه دومره زهریلا ثابتې شوې چې که چیرې تاسې د دې اوبو تر څنګ راشئ نو تاسو ته به مرګ واقع شي. نمبر درېم، ډیډ مین آیلینډ. اوس د هغې جزیرې په اړه غږیږو کومه چې په یونایټډ کینګډم کې شتون لري چې د دې جزیرې د حقیقت په اورېدو سره به تاسو ډېر زیات حیران شي. هغه دا چې په دې جزیره کې تقریبا د 200 کسانو ډانچې یعنی سکلیټونه موندل شوي دي چې شاوخوا خلک یې پر دې باور دي چې دا د هغو قیدیانو ډانچې دي چې څو کاله مخکې د یوې وبا له امله مړه شوي وو چې د کلونو په طرز کې دا ډانچې د ځمکې لاندې څخه د بادونو او طوفانونو له امله د ځمکې سر ته راغلي دي. نمبر دوهم، اوس د داسې جزیرې په اړه درته وایو کوم چې د نارت سینټینل آیلینډ په نوم یادېږي. دا جزیره په لیدلو ډېره ښکلې ښکاري لیکن هغومره خطرناکه هم ده. دا جزیره په بنګال کې موقعیت لري د کوم چې څپه خاوره او څپه اوبه د جزیرې په ښکلا کې اضافهوالی راوستې. په دې جزیره کې انتهایي خطرناکه خلک اوسیږي چې دا انسان د بهر کوم انسان په جزیره کې نشي زغملی. کوم انسان چې د دې جزیرې تر څنګ هم تیریږي نو د غشو په وارولو یې زخمی کوي. په دې جزیره کې چې کوم خلک دي تر اوسه هیڅ نه دي پیژندل شوي. یو باور دی چې په دې جزیره کې هیڅ کومه بیماري نشته او ټول خلک یې صحتمند دي. دا ځکه چې د دې جزیرې خلک د نورې دنیا سره هیڅ تعلق نه
وساتي نو ځکه هیڅ قسمه بیماری ورته نه لګي 2008 میلادي کال کې څو مای نیونکو د دې جزیرې ته د ورتللو کوشش وکړ لیکن د غشو باران هغوی بیرته شاتګ ته اړ کړل. نمبر اول ریمري آیلینډ. دا جزیره د برما د ساحل سره ډیره نږدې ده او د مګرمچو له امله انتهایی خطرناکه ده. کله چې دویمه نړیواله جګړه پیښه شوه نو جاپاني عسکرو له دې جزیرې د تیریدو په حال کې وو خو مګرمچو پرې حمله وکړه او له 1000 عسکرو یوازې 1500 عسکر بچ پاتې شول. مګرمچو 1500 جاپاني عسکر ژوندي وخوړل چې د ګینیس ورلډ ریکارډونو له مخې دا حمله د تاریخ له خطرناکو حملو څخه ده کومه چې د مګرمچو لخوا ترسره شوې.